بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کابل ښاري ریاست محتسبینو د ورکړل شوي مهالویش مطابق د کابل ښار له چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له مسؤلینو سره ناستې ترسره کړې. محتسبینو نوموړو ته وویل چې د ټکنالوژۍ په عصر کې رسنۍ د خلکو په اذهانو تر نور هر څه ډېر اغېز لري، نو باید خپلو کارونو ته ډېر متوجه اوسئ چې خدای مه کړه د اسلامیت او افغانیت خلاف څه نشر نه کړئ او هر هغه څه چې د ټولنې او خلکو ته خیر رسیږي نشر او د نوي نسل په فکري جوړښت کې خپله ونډه واخلئ. د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت په نظامی برخه کې دعوت او د منکراتو ازالې ریاست رئیس راز محمد حامد او ورسره مل پلاوي د کورنۍ چارو وزارت اړوند کابل امنیه قمندانۍ له امنیه قمندان مولوي ولی جان حمزه او نورو مجاهدینو سره ولیدل. ښاغلي حامد نوموړو ته د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه بیان او له هغوی وغوښتل چې ټول فرمانونه په ځان عملي کړي. دغه راز نوموړو ته وویل چې له ولس سره نیک چلند او کارونه یې پر وخت ترسره کړئ. د میدان وردګ ولایت د محتسبینو امر مولوي عبدالرحمن رحماني او ورسره مل پلاوي د خپلو فعالیتونو په جریان کې د یاد ولایت د حج اوقافو ټولنیزو چارو او د څار او پیګیرۍ ریاستونو له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل چې اماراتي کارکوونکي باید په ټاکلي وخت سره خپلو دندو ته حاضر او د خلکو کارونو ته پر وخت رسېدنه وکړي. دغه راز ښاغلي رحماني له اماراتي کارکوونکو څخه وغوښتل چې خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او لمنځونه په جماعت سره ادا کړي. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت مرکز او ولسوالیو کې له یو شمېر دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره د فکري انحطاط او د هغه پر وړاندې د مبارزې په پار بېلابېلې ناستې ترسره کړې. محتسبینو په خپلو خبرو کې خلکو ته وویل چې زموږ ګران هیواد دا 20 کاله د نظامي یرغل تر خوا د فکري یرغل ښکار هم و چې لله الحمد نظامي یرغل مو ختم کړ، خو دښمن لا هم زموږ د اسلامي نظام پر وړاندې فکري جګړه مخ ته وړي چې پر وړاندې باید کلک ودرېږو. د غور ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت له دیني عالمانو، قومي مخورو او اماراتي کارکوونکو سره د عدالت تر عنوان لاندې بېلابېلې ناستې ترسره کړې. محتسبینو خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل چې اسلام مبارک دین د عدالت دین دی. الله تعالی ټولو بندګانو ته امر کوي چې له عدالت څخه کار واخلي، نو هر فرد ته خصوصا اماراتي کارکوونکو ته لازمه ده چې د خلکو ترمنځ عدالت وکړي او له بې عدالتۍ څخه ځان وساتي. د پنجشیر ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت له مصروفیت څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه. محتسبینو نوموړو ته توصیه وکړه چې خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او لمنځونه په جماعت سره ادا کړئ. دغه راز له نوموړو وغوښتل چې له ولس سره نیک چلند او کارونه یې پر خپل وخت ترسره کړئ. د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو امریه د 2 کسانو دښمني چې له زیاتې مودې په منځ کې موجوده وه په دوستۍ بدله کړه. د یاد ولایت د شکایتونو اوریدلو امر دواړه لوري راوغوښتل او نوموړو ته یې د دښمنۍ په بدو پایلو او د سولې په ګټو خبرې وکړې او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې یو بل ته معافي وکړي. دواړه لورو د خبرو تر اورېدو وروسته یو بل ته معافي وکړه او ژمنه یې وکړه چې وروسته له دې به د ورونو په څېر ژوند کوي. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس جمال جمالي او ورسره مل پلاوي د ولایت د مقام او استخباراتو ریاست د استازو پښتون کې د یاد ولایت له اماراتي ادارو څخه د فرمانونو تطبیق په موخه لیدنه وکړه او نوموړو ته یې توصیه وکړه چې خپلو کارونو ته په وخت حاضر او د خپلو امرینو اطاعت وکړئ. د بامیان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر محتسبینو د یاد ولایت له اماراتي مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مخورو سره د یاد ولایت مرکز کې لیدنې وکړې. محتسبینو له اماراتي کارمندانو، قومي مخورو او دیني عالمانو وغوښتل چې د خلکو خدمت وکړي او په سختۍ کې لاسنیوی هغوی ته سمه لار وښیي. وار د شمله ورو شو ښار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.